اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیه. محترم د اختر د ورځې متعلق 14 مسلو ته فکر کوئ. یو مسله دا ده د اختر د ورځې 14 مسلو ته فکر کوئ. اوله مسله دا ده که د اختر په ورځ باندې جنازه حاضر شوه نو اول به د اختر مونځ کولی شي، وروسته به د جنازې مونځ کوي. دویم نمبر مسله دا ده د اختر د مونځ طریقه دا ده امام به نیت وکړي او مقتدیانم. امام باول سبحانک اللهم ووایي، کله چې سبحانک اللهم نه فارغ شو بیا به 3 تکبیر ووایي زواید. په هر تکبیر کې به غوږونو ته لاسونه وړي. مقتدیان به هم داسې کوي. بیا به امام اعوذ بالله ووایي بسم الله په پټه، بیا به الحمدلله ووایي، قرت به ووایي، رکوع به وکړي، 2 سجدې به وکړي، دویم رکعت ته به پورته شي. دویم رکعت کې به اول بسم الله ووایي په پټه باندې، بیا به الحمدلله ووایي، بیا به سورت ووایي، الحمدلله او سورت به په ښکاره ووایي. نو بیا به 3 تکبیره کوي او په هر تکبیر کې به غوږونو ته لاسونه وړي. 4م تکبیر باندې به رکوع ته لاړ شي او مونځ به پوره کړي. او نیت چې دی هغه داسې دی، نیت کوم 2 رکعاته د دې لوی اختر سره د واړه تکبیرونو اقتدا مې وکړه په دې حضر امام پسې، مخ مې د کعبې شریفې په لورې الله اکبر. که دا درنه یریده نو بیا وایي د امام په مونځ باندې زه مونځ کوم، اصلي بصلات الامام. امام چې څنګه مونځ کوي هغسې زما نیت هم دی. هر لفظ چې دی وي خو معنا دا ده چې زړه کې به دا راولي چې د لوی اختر مونځ کومه او د دې امام پسې. 3 نمبر مسله دا ده که د امام نه دا تکبیرونه هیر شو نو بیا او یا مقتدی نه هیر شو نو په رکوع کې به د تکبیرونو قضا راوړي. رکوع کې هم تکبیرونه ویلی شي. 4م نمبر مسله دا ده چې په اختر مونځ کې که څوک ساوه شه نو سجده ساوه به نه کوي. 5م نمبر مسله دا ده د ښځو تلل عیدګاه ته او د اختر مونځ ته منې دي، ناروا دي. 6م نمبر مسله دا ده عیدګاه به داسې ځای وي لکه وقف، یعنی عیدګاه به وقف وي لکه جومات غوندې. پردیو پټیو کې به اختر منځونه نه کوي چې د خلکو فصلونه خرابه کړي، یا هغه ځای کې ټوله ګندګي او پلیتي پرته ده او دی د جومات نه پوړونه وړي او هلته یې خورئ او هلته منځو. اکثر خلک داسې کوي، نو دا صحیح کار نه دی، بلکې عیدګاه خپل ځای وي، هغه د دې عام ځمکې نه پورته وي، د هغې نه جنګلته وي، عام څاروي وغیره پکې ګرځي نه، ځمکه پاکه وي. نو هغې عیدګاه چې دی هغه وقف ځمکې ته وایي لکه د جومات غوندې. 7م نمبر مسله دا ده په یو ښار کې 2 عیدګاهګانو کې مونځ کېږي که نه، نو او کېږي، جایز دی. 8م نمبر مسله دا کم ځای کې چې جنازګاه قبرستان دی او جنازګاه ده پکې او په هغې کې یو سړی د اختر مونځ کوي او عیدګاه ته جوړوي، نو دا جایز دی که نه؟ نو جایز دی. 9م نمبر مسله دا ده د جومات فرشونه په عیدګاه کې چې یو سړی خوري د جومات نه مصلي وړي یا فرشونه، نو دا جایز دی که نه؟ نه، د جومات فرشونه په عیدګاه کې خورول او هغې باندې د اختر مونځ کول جایز نه دي. 10م نمبر مسله دا ده چې کله لوی وړوکې اختري نو چې لمر ښه راوخیږي تقریبا 2 نیزې، نو بیا د واړه اختر مونځ پکار دی. او په لوی اختر کې چې د 1 نیزې په اندازه باندې راوخیږي نو بیا د اختر مونځ پکار دی. معنا دا ده چې د واړه اختر مونځ به لږ وروستو کوي او د لوی اختر مونځ به لږ مخکې کوي. 11م نمبر مسله دا ده چې د اختر د مونځ نه مخکې مونځ کول په عیدګاه کې مکروه دي او په کور کې مکروه دي. خو چې کله د اختر مونځ شو نو بیا په کور کې نفل که څوک کوي نو جایز دي، خو په عیدګاه کې مکروه دي.
12 نمبر مسله دا ده که یو سړی نه د اختر په ورځ باندې د ساري مونځ قضا شو، نو څه به کوي؟ نو د اختر مونځ به کوي. بیا چې کله اختر مونځ یو که نو بیا به د سار د مونځ قضا راوړي. خو که چا د اختر د مونځ نه مخکې قضا راوړه نو دام جایز ده، خو افضل دا ده چې د اختر د مونځ نه بعد راوړي. 13 نمبر مسله دا ده چې د اختر مونځ به بغیر اذان او اقامت ای. د اختر مونځ کې اذان او اقامت نه ای. 14 نمبر مسله دا ده د اختر د مونځ نه پس دعا پکار ده. سنت قولی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پکې راغلی دی، ځکه د اختر مونځ دی او د مونځ نه پس دعا پکار ده. 15 نمبر مسله دا ده د اختر د مونځ نه بعد یو بل ته مبارکي ورکول دا سنت دی. یو کال زما مدینه منوره کې راغلی، د مدینه منورې امام کله چې د اختر مونځ وکړ خلکو ته په جومات کې مبارکي ورکړه او خلکو یو بل ته مبارکي ورکوله. زمونږ زمانه کې به ځان ته اهل الحدیث وایي او ځان ته به اهل التوحید وایي او بیا به مبارکی ته بدعت وایي، نو مسئله صحیح نه ده. 14 نمبر مسله عیدګاه ته به په پښو باندې ځي نه. 14 نمبر مسله دا ده چې عیدګاه ته تلل پکار دي. سنت دا ده چې عیدګاه ته لاړ شي، ان که عذر وي نو بیا جومات ته تلی شي، بیا جایز دي.